سلامونه ملګرو، ستړي مشه، جوړ په خیر خیاست دی. ما مخکې ملګرو سره بحث په دې باندې و چې ولې یو کورنۍ غریب وي او د هغې وروستی نسل چې یعنې اولادونه او لمسیان هغه بیا مالدار وي، یا یو کورنۍ ډېره مالداره وي هغې بیا د زوړ حالت ته روان وي. دا داسې نه ده چې اولاد یې په کاروبار باندې پوهېږي او لمسیان یې په کاروبار نه پوهېږي یا کړوسیان په کاروبار نه پوهېږي هغه کورنۍ غریب وشي. یا داسې هم نه ده چې زما نیکه په کاروباري سړی و، فکري سړی و، هغه ډېر شتمن او زه چې ما کاروباري فکر نه لرم او زه ځکه غریب شوی اوسم. دلته یو ډېر باریکي ده، راز دی چې عموما موږ کولی شو هغې ته په پام سره د خپل کورنۍ هغه د شتمنۍ ګراف همداسې سره پورته وساتو، یا هغه پیک سټیج کې وساتو. هغې دپاره لاره څه شی ده؟ ګورئ، که چېرته زه به راته عملي مثال درکړم، زما نیکه هغه ډېر په غریبۍ کې ژوند کولو، ډېر فقر ځپلی او غریب و، نو د هغې هغه اولاد یعنې کوم چې زموږ والدین راتله یا ترونه راځي، نو هغه په غریبۍ کې هغې رالوی ول. او عموما کله چې نسل یا اولاد په غریبۍ کې رالوی شي نو هغه هر کار ته اوږه ورکوي، هغه په کار باندې نه شرمېږي. نو که چېرته زما والد، زموږ پلرونه، زموږ ترونه دی هر کار ته د سختۍ سره اوږه ورکوي، کاروبار کوي، ما ارامه لویه کوي. یعنې دلته ګوره یو ټکي ته باید موږ متوجه اوسو چې څومره سړی کاریګري د هغې نتیجه نسل ته وځي. یعنې که پلار کاریګري د هغې زوی به مالداره راوځي. وخته کې چې دا زوی مالداره شو، د دغه زوی چې اوس مالداره شوی بیا چې زما کوم اولادونه دي، مثلا دا سیدنا دا نور اولادونه دی په راحت کې رالویږي. یعنې که فکر فرضیه داسې واخلو چې اوس کورنۍ تاسو چې په کوم لیول کې یاستئ شتمن دي، نو ستاسو اولادونه به حتما په سهولت کې رالویږي، په اسانۍ کې به رالویږي، مشقت او سخت کارونه به نه کوي. نو دغلته بیا د پاورټي هغه سرکل بیا راپیلېږي. هدف مې د خبرې دا دی، هغه نسل، هغه کورنۍ چې په سختۍ کې رالویږي د هغې اولادونه به ارامي مومي، او هغه چې په ارامۍ کې رالویږي هغه به بیا د سختۍ سره مخ کېږي. نو فرضاً تاسو که اوس کورنۍ ارامه او شتمنه، نو دا وګڼئ چې ستاسو اولادونه به قرار فقر ته ورنږدې کېږي. دا مثلا ستا مسیح بیا فقیر شولو، هغه چې بیا فقیر شولو د هغې زوی بیا په سخته کې رالویږي، چې په سخته کې رالوی شو نسل بیا مالداره شو، د مالداره زوی به بیا ارامه رالویږي، هغه به بیا فقر کېږي. دا دایره داسې ساتل کېږي. نو نتیجه دا شوه که چېرته ستاسو د کورنۍ اقتصادي وضعیت متوسطي یا ښه، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونه، خپل ورونه، خویندې دا په سختۍ کې رالوی کوئ. دوی ته د لوړ عاید تمې مه ورکوئ یا زمینه ورته مه برابروئ، بلکې دوی داسې عادت کوي چې عاید په خپله باندې لاسته راوړي، خپله په اصطلاح باندې ځان باندې خپله متکي شي د اقتصادي منابعو طریقه باندې. یا دوی باید په زندګۍ کې داسې رالوی شي چې دوی یو سنټ ته یا یو روپۍ ته دوی باید ارزښت ورته ورکړي، تر څو چې د دوی راتلونکي نسل دی هغه د فقر څخه بچ اوسي. که چېرته سپوز دوی که داسې رالوی شي چې هر څه ورته اسانه ښکاري او د 1 روپۍ په ځای باندې ورته 100 او 1000 افغانۍ ورکوي، نو بیا دا ومنئ چې د دې اولاد پیدا کېږي هغه به غریب وي. ځکه چې پلار یې په راحته کې رالوی شو نو زوی به حتما غریب وي، که پلار یې په سخته کې رالوی شو زوی به بیا همداسې شتمن پاتې کېږي. نو دغه ټکي ته مې غوښتل چې اشاره وکړم.